ننګرهار کې د وشو لوبو ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي د یادو سیالیو موخه د استعدادونو رابرسېره کول او ملي ټیم ته د لوبغاړو انتخاب دی. د اولمپیک ریاست اړوند د وشو فدراسیون مسؤل چې د دغې سیالۍ سمبالونکی دی وایي د جلال آباد ښار په شمول د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو 14 کلبونو ترمنځ دغه لوبې برابرې کړي چې ګټونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او میډالونه هم ورکړل شول. دغه لوبې چې د ننګرهار ولایت مختلفو کلبونو د ولسوالۍ او د مرکز په شمول باندې دغه لوبې ترسره کېږي چې ته موږ سپارینګ لوبې وایو چې دې څخه زموږ موخه په داخل د ننګرهار کې استعدادونه راایستل دي تر څو دوی د ولایت په سطحه باندې دا لوبې وکړي او د هغې څخه بیا وروسته ملي سیالیو منتخبو سیالیو ته لاره پیدا کړي تر څو دوی وکولی چې د هېواد څخه بهر په نورو هېوادونو کې لوبه وکړي او زموږ افغانستان ګران هېواد افغانستان ته ویاړ او افتخار راوړي. د سپورټ فدراسیون رئیس او د ورزش یو استاد وایي په دې وروستیو کې د ننګرهار اولمپیک او بدني روزنې ریاست ورزش ته ډېر کار کړی او په خبره یې د ولایت کې ځوانان په بېلابېلو ورزشي لوبو بوخت دي. په ننګرهار ولایت کې د ورزش بنیاد مخ په پیشرفت دی. ډېر یو ښایسته معیاري لوبې روانې دي، ښایسته لوبې روانې دي. ټول برکت د اولمپیک ډېره کتنه موږ ته کوي او په هر شي کې موږ سره دي او زموږ لوبې ډېر په معیار ډول کړي دي. د دغو سیالیو یو لوبغاړی وایي ورزش د ځوانانو صحتمند کېدو او د غراض له نشه یي توکو راګرځېدو کې مهم رول لري. دغه ورزش ځوانانو ته ډېر ضروري او ډېر فایدهمند دی ځکه د نشه یي توکو څخه خلاصېدی شي. د بد لارو نه انسان صحت ته ډېره ګټه رسېږي. د یادونې ده چې د وروستیو کې ننګرهار ولایت کې ورزشکارانو لپاره د سیالیو ترسراوي برخه کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې شوي.